بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او احترامات مې ومنئ. خدای تعالی جل جلاله دې وکړي چې روغ او جوړ به یاستئ. الله رب العزت جل جلاله مې روغ او جوړ لره. د محمدي چینل ته ښه راغلاست. د بریالي ژوند څو رازونه د بریالي ژوند څو رازونو د نورو ویډیوګانو لپاره له موږ سره اوسئ او چینل درسره سبسکرایب کړئ. د بریالي ژوند څو رازونه څلورمه برخه. د بریالي ژوند یو بل راز هیله ده. هیله یعنی غوښتنه، ارزو، امید، تمنا، تلوسه. نو که د کوم څه د ترلاسه کولو او حاصلول غواړې، هیله یې وکړه او په طرف یې مزل پیل کړه. لکه څرنګه چې ستر څښتن تعالی جل جلاله ویلي دي: بسم الله الرحمن الرحیم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورة الكهف آیات نمبر 113. نو ژباړه: نو څوک چې له خپل پروردګار سره د یو ځای کېدو په هیله وي، هغه ته پکار ده چې ښه عمل وکړي او بندګۍ کې له خپل رب جل جلاله سره بل څوک شریک نه کړي، بل څوک ورسره سیال ونه ګڼي. مطلب د هیلې د پوره کېدلو او مطلب د ترلاسه کولو لپاره عمل تر ټولو ډېر مهم، ضروري او اړین ده، هغه که دنیاوي وي یا اخروي وي. همدارنګه له ناسم یعنې بې ګټې شیطاني، زهري او وژونکي فکرونو له ځانه لرې کول او لرې غورځول مو خپل هدف ته رسوي او د روښانه راتلونکي په اړه فکر کول مو هیلو ته ځواکمنتیا او پیاوړتیا وربښي. خو که بې ارزښته فکرونه مو کول، واړه واړه کارونه مو ځان ته په بې ځایه سوچ غټول او ځان مو نه ترې وژغورو، ورځنی ژوند به مو تریخ او د شاوخوا خلکو سره به مو اړیکې بې خونده وي. هغوی د کوم شاوخوا خلک چې دي، هغوی به هم ځان در څخه څنګته کوي او لیرې کوي، نه به غواړي چې تاسو ته نږدې شي او هیلې به دې ورځ په ورځ مړاوي کېږي. ناهیلي د بریالیو او هوښیارو خلکو کار نه ده، بلکې د ناپوهو او لارو ورکو خلکو کار ده، کوم چې په خپله ښه او بده نه پوهیږي. همدارنګه الله رب العزت جل جلاله فرمایلی دي چې د خپل رب له رحمت یعنی له وروینې څخه ګمراهان یعنی لار ورکي ناهیلي کیږي. ځان له ګمراهۍ څخه وساته، تل له خپل څښتن تعالی جل جلاله څخه غوښتنه وکړه، دعا وکړه. هغه یوازینی ستر او پوره لورونکی ده، کوم چې تا ته یې شتون درکړی، تا ته تر دې مهاله ژوند او توان درکړی. نو د ستا دعا او ستا غوښتنه چې کوم د هغه حتمن پوره کوي. سفر وکړه، خلک وګوره، خپل ژوند ځان شکر وکړه او هیلهمن واوسه. خپل ژوند ته غوښتنه، ارزو، امید، تمنا، تلوسه ولره او د مطلب د حاصلولو لپاره تل تیار واوسه. هدف ته چې انشاء الله تعالی رسیږي به. د نورو ویډیوګانو لپاره له موږ سره اوسئ. په رب تعالی جل جلاله مو سپارم.